ورزه بزنس مایندډ سړی ما کنه زما سوچ دا نه دی دا خو زمونږ د مشران دي لکه دوی وي چې په دې کې فصل کوي دغه کوي که نه زما سوچ دا دی که نه چې زه هم چې لکه په دې کې بیا ځان له زه څه بزنس سټارټ کړم یو خو اول دا دی چې دلته زه څاروي راولم که نه ډېر شی مال راولم نو د خپل ټول کلي ته به د پیسې اپلای کوم نو مزدوران به پکې ولګوم بل دا خبره چرګان به راولم السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې ښه به یې نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم ابای نن چې دی که نه نو ما بلاګ ډېر زیات لیټ سټارټ کو څنګه چې تاسو پروني بلاګ کې کتلی وو چې زمونږ تره راغلی دی نو اوسه پورې میلمانه تله راتلو اوس جمعې ورځ ده نن نو مانځه ته بس خلک ځان تیاری بانګې ویلی دی مسلې سټارټ شوي دي نو هغې وجه باندې خلک لږ کم شو او بالکل دې ټایم کې څوک نشته دی که نه نو ما خپل بلاګ سټارټ کو اوس په انشاءالله د ماخوستنه پورې بلاګ کوو نو چېرته به ځای نه زموږ سره به او نن به انشاءالله چېرته چکر هم لږ وځو به کو میلمانه نه ومانځه نه بعد نو تاسو به هم د ځان سره بوځو چېرته به ځای نه ښه بای نو جمعې مونځ شو له خیره سره او تقریبا 3 بجې شوې نو حجره کې ډېر زیات کسانو نو ویډیو مې ونه کړه او اوس مې راته والد صاحب وایي چې پټي ته لاړ شه او تماشه وکړه بل پټی دی که نه زمونږ وایي چې هغې ته لاړ شه هغې تماشه وکړه چې غنم وچ دي او که نه نو کپړې مې بدل کړې او روان شوم پټي ته نو که وچ وچري او لږه مطلب دغه نو هلته به لږ کار پکې وکړم او چکر به لګوم نو ورور به مې را سره مي را روان دی او زه به یم نو راځئ تاسو هم د ځان سره بوځو ښه بای دا دره چې ده که نه نو دا هم زمونږ په کلي کې راځي او د دې غر شاته نه دا لږ له کورونه ښکاري دی دې ځای په شاته دلته زمونږ کور دی که نه او زمونږ ځمکه چې ده که نه ځمکه زمونږ پټي چې دي که نه نو هغه په لدي ورکاغت ته ښایم ښه ښه بای نو دا چې دی که نه زه خپل پټي ته را رسېدلی یم او دا غنم دی چې دا تاسو وینئ ورږه ها نو دا ځمکه نه یادوم دا غنم چې دا برېبل غواړي ته څه کوې هو چکر به ولګی او دا دومره ښکلی ځای دی دې ته وګوره زموږ په څومره په ښکلي ځای کې دغه دی پټی دی ښه خیریت ما ته چې راتلو که نه تا ما ته څه وي چې څه له ځو ده خو مونږ ته وي ځمکې ته ښایو خپلې هغه چې مونږ رالیدو په غر کې څه دغه غونته کې راښ کړي وو دا خو د کنډک بيزي سي سره یې تعویض سره یې که نه د تا چې ګیس چاپېره تاو کې دا ورته وولي یو فارم په سیم د چرګانو کړی که نه دې کې غنم منم نشته که خیال دی هسې لوې کولي دا کاروبار ښه دی د دې د غنمو دې څومره لکه دې ناست دی د ده ټول دغه چې دی کت که نه نو زه هم چې 3 فوټه به وي او دې ناست دی هغه غنم اوس هم لکه د ده نه چیت دي دا داسې خبره ده که نه چې دا مونږ اوره ځمکې قیمتي کوو غرونه قیمتي کوو په دې غر کې مونږ ځمکې جوړې کړي دي دې غر کې باسې تشې ونې ولاړې وي اوس پکې پټي جوړ شو نو دا چې لږ غنم هم کوي که نه لکه مطلب یو دړی غنم هم کوي نو دا زمونږ خیر دی ګوره دی دا بوس چې وشي نو دا به څاروو دپاره وسو او دا دغه چې دي دا فصل چې مونږ وخورو ګوره زه بزنس مایندډ سړی یم که نه زما سوچ دا نه دی دا خو زمونږ د مشران دي لکه دوی وي چې په دې کې فصل کوي دغه کوي که نه زما سوچ دا دی که نه چې زه هم چې لکه په دې کې بیا ځان له زه څه بزنس سټارټ کړم یو خو اول دا دی چې دلته زه څاروي راولم که نه ډېر شی مال راولم نو د خپل ټول کلي ته به د پیسې اپلای کوم نو مزدوران به پکې ولګوم بل دا خبره چرګان به راولم نو انډې به سپلای کوم ټول کلي ته کته ټول بونیر ته لکه نو څومره خلکو ته به خیر رسي دا ولې دا زما مایند بزنس والا دی لکه بزنس مینان والا خو صبر وکړه که نه دا چې اوس لږې پیسې میسي وشي بیا به دا کاروبار شروع کوم دا ځای م ښه پوره غټ دی که نه نو زه خو ته دا خبره کوم که نه چې لکه دا لکه چې ښه ډېر غټ ځای دی دې ټول ملک نه لکه زه کونډه تار ته وکړم که نه او لکه دا سامان نامان ته راولم ستا څه خیال دی دا ماله میاشت بله که روپۍ میاشت پر حال نه پیدا کوي مړه 3 لکه دا په کلاره باندې هر څه کېږي مرګ مخکې نه شو که نه اره که تایره مونږ لاړو ګوراجو له ته لو کوې کو ګوراجو له ځې نه تاسو لاړ شئ وشو کوئ ګوراج پیژنئ تاسو ګوراج پیژنئ دوی ته ټولو ته وښایه چې ګوراج څه شی دی څه ته وایي او دا کوم ځای کېږي ټوله خبره ورته وکړه دوی ته مو وښایه صحیح ده مال ترې راوړه ښه خالي څه څومره دي وشو کول هو نشته یاره غني دی او کاټن مې اغوستی دی ټول یاد خراب
جامې خرابوي که نه ډېر په ګرانه شو کېږي کاټن مې نوی اغوستی دی ټول خراب نوی کاټن دې خراب کو ټایر به په دې کې هم وایي چې تاسو لږ وشو کول که نه او مونږ به یې دومره سات کې یا څومره ډېر وشو کولی ښه ډېر نه ښکاري ولې چې دا مونږ وشو کول په ګرانه بھائی دا څوک پیژني دا زه پېژنم که نه ته یې پیژنې خو تاسو کې څوک نه پیژني ما ته مخامخ کا بھائی دې ته ګوراچ ویو او دا د غره میوه ده که نه ډېره خوږه میوه تا خولې م راغلي دا به ګرمه مه خوره چېرته زمونږ دومره کار مې وکړو قسم دی چېرته زمونږ کلي ته راشه که نه نو دا به رمانې وخورم دا هر ځای خو لکه مطلب څوک یې پېژني څوک یې نه پېژني خو دې ته ګوراج وایي زیړه زیړه دانه کې ړومبې شنه او بیا سره شي سره کېږي نه خو لکه مطلب زیړېږي که نه او ډېره خوږه میوه ده نو بھائی ډېره زیاته مهرباني چې دا مال راوړو دلته کار مې کوه خو دوی تلي وو لا زمونږ په غنو باندې خوږ شو لکه او په دې کې ډېرې زیاتې غنې د دې را شو کول چې نه ډېر زیات ګران کار دی په دې کې ډېر زیاته غنه وي ډېر ګران کار دی د دې را شو کولو خو بس زما نه ملګري په ما مین دي یاره څه چلو کو نو مهرباني لو مونږ وکړو ښه دې انځر شاته نور په ټایم دی د دوره ساعت کې مونږ دا دوره لګو دا زما سره دا ملګري راغی ټول ورځ سره ګپ لګو لوی را سره نه دی کړی خلک راشي خپل ملګرو سره لو وګین ته زما سره ګپ لګو بل لاغی ځان خپلې بیزې له پاڼې وړي ورګه ښه شو هلکه هغه دی لیکیاری خبرې نن ماښام بانګونه وي مونږ کار هم دومره نه کړی ټول ورځ خو خبرې کولې اوس کور ته روان شو نو بس دی نورو ځکه چې هره ورځ دا لو دی او یو چل دی بل چل دی پټې دی سړی سم ستړی کي نو بس دی کور ته ځو خبرې اترې چې دي که نه کور کو په لاره به کوو نو چېرته ځای ما خلک تا خپلې بیزې له پاڼې وکړې هو ها در باجا ښه چاره ښه چاره بس کوه باران را روان دی راځئ تی ها یو ملګری چې دی نو هغه مونځ کوي هلته ولاړلی که نه او مونږ دلته اودس وکړو مونږ اودس ونه کړو نو ځان به مانځه کور ته ځان ورسوو که نه مانځله نو کور به وکړو دا دومره لار راته پرته را هغې کلي ته به ځو دا لږ لږ کورونه چې ښکاري دا ټایم نه چای رسکلو دی ټایم ترې کتلي څه ټایم دی ښه بھائی نو په څه ناسه کې ماسوتن شو په څه ناسه کې نه په ډېر څه کې ماسوتن شو چې څنګه پټي نه رالم نو ماښام باندې په پټي کې را باندې تقریبا وي او خبره داسې راغله خبرې په کلاره کوه نو چې څنګه پټي نه رالم نو ماښام باندې را مایل ته پټي کې ویلې و چې کور ته راسم ناوخته و او چې ناوخته نو چې دلته رالم نو تاسو ته بیا پته ده زموږ کلیو کې دا رواجونه زیات دي مطلب خلک ځي راځي الله پاک ته دا خلک خوشحاله کي نو خلک ډېر زیات تلو راتلو اوسه پورې اوس تقریبا 11 بجې دي او خلک مطلب ختم شو که نه نو زه خپل بلاګ چې دی دا هم ختموم ځکه چې ایډیټینګ به کوم کار راته ډېر پروت دی او پرونی ویډیو چې اوسه پورې یار لا نه ده اپلوډ شوي پته نه لګي تاسو ته ما وختي خو که نه د انټرنیټ زه په پوزه لګولی یم پته نه لګي څه چل دی خو خدای پاک لطیفه نور شي یار مال خو ورتي چل دغه نه راځي پی ټي سی ایل والا و الله مو پوهه کا ښه نور خو تاسو پوجیان یې که نه او نو بس خبره داسې ده که نه چې اوس راکړه اجازت و د سباني ولاګه پورې او د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان